الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. محترم دا كتاب شدي دا الإمام علامة شهاب الدين الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني الاسقلاني رحمه الله كتاب ده دا داسې کتاب د محترمو چې مشتمل دی په 1400 احادیث باندې او ډیر بهترین او غوره کتاب دی. هر طالب او هر عالم او عوام الناس ته ډیر فائدمن کتاب دی چې دا مشتمل دی په غنو ابواب باندې او د دې ابواب په طریقې د فقه باندې هغه چلیږي. د دې وجنه د کتاب بهترین او غورواله ده چې احکامات پکې د دین اره مسله پکې هغه موجود ده په مختصر انداز باندې د هر سره جمع کړی دي. لہذا موږ غواړو د رب العالمین په فضل سره د دې کتاب ترجمه او دارنګه د دې سناسه شرحه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هغه بیانو. مقصد هم دا چې مسلمانان او مؤمنان د هغې نه فایده والی او دا داسې کتاب دی چې انسان ته خپل دینی مسائل او احکامات هغه وربرخه کوي چې انسان دې کتاب ته په صحیح معنا سره متوجه شي. نو دې کې ډېر ناشنا فواید او مسائل دي چې انسان د هغې نه ډېر برخه کیږي او رب العالمین دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې دغه کتاب په صحیح معنا سره واورو او په دې باندې عمل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الطهارة. باب المياه. طهارت او پاکی سره متعلق احکام او مسائل. طهارت په لغت کې ظاهري او معنوي ګندګي نه ځان پاکول. ظاهري ګندګي لکه بول وغیره شو او باطنی ګندګي لکه شرک او هر رذل خوی داغه نه ځان صفا کول او داغه نه ځان ساتل. طهارت د شریعت په اصطلاح کې دې ته وایي چې د اوبو یا خاورو په ذریعه باندې هغه نجاست زائل کول او هغه ختمول. باب المیاه. د اوبو احکام او مسائل. میاه جمع د ماده اوبو ته وایي. د اوبو ګڼ اقسام دي: د باران اوبو، د چینو اوبو، د سمندرونو اوبو، د کویانو اوبو، د نهرونو اوبو، دارنګه پاکي او ګنده اوبو. طهارت د دې څلور مراتب دي. اوله مرتبه خپل ظاهر د بی اودسی او ګندګي او نجاست د پاکول. دویمه مرتبه اندامونه د ګناهونو نه، د جرمونو نه، د غلط کارونو نه ساتل. دریمه مرتبه د طهارت زړه د بد اخلاقونه پاکول. څلورمه مرتبه خپل باطن د غیر الله د ارادې نه پاکول چې انسان خپل زړه پاک کړي او خپل تعلق د الله سره صحیح برابر کړي. اول حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة. فدي حديث کی د سمندر د اوبو پاکوالی بیانی. ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمندر باره کې فرمایل چې دې اوبو پاکي دي او مرداره مړې حلال ده. دا حدیث د یو صحابي د سوال په جواب کې واقع شوی چې د هغې نوم
عبدالله المدلجی رضی اللہ عنہ اگر آغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چی دا اللہ پیغمبرہ منگ پا سمندر کے سفر کو او ځان سره لږ شانتي اوبو وړو که چیرې مونږ دا اوبو وڅکو نو اودس دپاره نه پاتې کېږي او که اودس ورباندې وکړو نو بیا د څښلو دپاره نه پاتې کېږي. آیا مونږ د دریاب په اوبو باندې اودس کولی شو او که نه شو کولی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د سمندر اوبه پاکې دي او دارنګي سمندر کې چې سمړه شي هغه حیوانات هغه حلال دي. مطلب د خلکو دا و د صحابه کرامو چې د سمندر اوبو هغه ترخی دي. موږ په دې کشتو کې سفرونه کوو د ښکار د باره ځو راځو نو لهذا موږ ته دې فتوا راکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د سمندر اوبه پاکې دي او مردار مړی حلاله ده. دې حدیث کې یو څو مسائل موږ تاسو ته معلومیږي. اول د سمندر اوبو مطلقاً بغیر د تفصیل نه پاکې دي او پاکونکي دي. دویم سمندري حیوانات چې په سمندر کې مړه شي نو د دې خوړل حلال دي. درېمه مسئله ځان سره په سفر کې د اوداسه یا غسل لپاره اوبه وړل ضرور نه دي چې ځان سره سړی په سفر کې هغه اوبه ویسي، دا ضرور نه دي. دا حدیث صحیح حدیث دی، امام ابو داود رحمه الله هغه نقل کړی دی. دویم حدیث وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. دا حدیث دی بارک دی چې اصل پوبو کې هغه پاکواله دی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چې بشکا ابو پاک دی هیڅ شی هغه نه پلیته. دا حدیث اصل کې دیوبل حدیث تفسیر کوي. هغه حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا صحابه تپوس کو د بیری بضاعه بارکی. بیری بضاعه دا یو مشهور کو یو چې د بضاعه اصل کې د یو سړی نوم داغه په نوم باندې دا کوی جوړ شو په مدینه کې په محله د بنو ساعده کې چې په دې کې د حیض کپڑے وغیرہ ګندګي غورځول کېږي. دې باره کې موږ ته جواب راکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه جواب ورکو. مطلب دا دی چې اوبه لګي وي که ډېرې وي محض د نجاست په پرېوتو هغه نه پلیتېږي تر څو پورې چې د دې خوند رنګ بوی نه وي بدل شوی. که په دې درې صفاتو کې یو صفت بدل شي نو دا اوبه بیا پلیتېږي، نو دا به بیا نسکلی کېږي. دا حدیث چې دی په دې حدیث کې عبید الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خدیج مستور راوی دی، لیکن د شواهدو په وجه باندې دا حدیث صحیح دی. دریم نمبر حدیث وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. تحدث ده أبو حكم بياني چه پلیتی سر ملوش. ابو امامه رضی اللہ عنہ روایت دے دا فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل بیشکا ابول راهی شیز نه پلیتی مگر هغه نجاست چې د ابو بوی خون رنگ باندې غالب شي او داغه خون بدل کی نو بیا بدا نجس کیږي. دا حدیث د مخکینی حدیث هغه تخصیص کی او په هغه ته قید لګوي ځکه مخکې و فرمایل چې هیڅ قسم اوبو په محض نجاست پریوتو سره نه پلیتیږي. نو په دې حدیث کې فرمایي چې په اوبو کې نجاست پریوزي او د هغه خوان رنگ بوی کې تغییر پیدا شي نو بیا به دا اوبو پلیتی وي. برابر خبره ده که دا اوبو ډیری وي او که لږ وي. د دوړو حدیثونو کې یو څو مسائل معلومیږي. اولنۍ مسئله دا ده د اوبو دپاره یو لویه قاعده ده چې په دې سره انسان د هر قسم اوبو طهارت او نجاست معلومول شي. هغه دا چې اوبه ډیرې وي که لږ وي، روانې وي که ولاړې وي، په حوضونو کې وي که نهرونو کې وي یا تالابونو کې وي یا کویانو کې وي، خو چې نجاست پکې پریوتو نو ورته وګوره. که خوند رنگ بوی متغیر شو بدل شو نو دا اوبه پلیتی وي او که نو متغیر شوی نو بیا پاکی دي. او دا واضحه خبره ده چې هر عاقل هغه معلومول شي. دارنګي دې سره د پاکو او ناپاکو بو چې کوم اشتباهات بعض فقهاو ذکر کړی دي هغه ټول حل کیږي. دویمه مسئله دا حدیث د ابو امامه د دې حدیث اولنۍ جمله خو صحیح ده لیکن د خون رنگ بوی د بدلیدو استثناء پکې ضعیفه ده. لیکن د دې په معنا او مضمون باندې د علماو اجماع ده. علامه ابن المنذری رحمه الله فرمای د علماو په دې اجماع ده چې وبلګي وي کډيري خو چې نجاست پکې پریوتو او خون رنگ بوی بدل شو نو دا بیا پلیتی دي. دریمه مسئله د حدیث د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ دلیل دی په دې چې اوبه صرف په دوه قسم دي، یو پاکی او بل ناپاکی. دا نور فقها چې کوم تقسیمات په دې اوبو کې کوي هغه ثابت نه دي. دا حدیث چې دی صحیح حدیث دی او صرف دا یو ټوکړه په دې کې ضعیفه ده خو لیکن د علماو اتفاق دی چې دا حدیث صحت درجه ته رسیږي.